برمودا مثلث زموږ د نړۍ داسې یو حیرانونکی او خطرناک ځای دی چې د یو اندازې په مطابق تقریبا 50 سمندري بیړۍ 10 هوایي الوتکې او په دې کې سواره په زرهاو خلک د سمندر په دې حصه کې نادرکه شوي. د پښتو لایف لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د برمودا مثلث په اړه د نړۍ خلک بېلابېلې نظریې لري. ځینې وایي دلته دجال اوسیږي او همدارنګه ځینې په دې اند دي چې دلته فضایي مخلوقات ایلین اوسیږي. د برمودا مثلث په اړه هر ډول خبرې کیږي، خو آیا حقیقت څه دی؟ آیا د سمندر دا ساحه ولې دومره خطرناکه کیدلی شي؟ برمودا مثلث په اتلانتیک سمندر کې موجود د سمندر یوه ساحه ده. دا د میامي، پورټوریکو او برمودا جزیرې ترمنځ یو داسې ځای دی چې د یو مثلث شکل په څیر ښکاري، نو له همدې امله دې ته برمودا مثلث ویل کیږي. دوستانو 1492 هغه کال و چې مشهور بیړۍ چلوونکي کرستف کولمبس چې کله د سمندر له دې ساحې څخه تیریده، کولمبس د برمودا مثلث په اړه ځینې عجیب خبرې لیکلي وي، کوم چې دی لیدلي وو چې د سمندر په منځ کې د اور د ګولې په څیر عجیبه روشنایي لیدل کېده. په دې ځای کې د سمندر د اوبو څپې په ډېرې تیزۍ او لوړوالي سره روانې وې. دا هغه دور و چې په نړۍ کې د برمودا مثلث په اړه چاته هیڅ پته نه وه. له دې وروسته 1500 کلونو په ترڅ کې دوه نور عجیب واقعیات رامنځته شول چې یو یې په 1412 کال کې چې په برمودا مثلث کې یو سمندري بیړۍ ډوبه شوه چې په دې کې 50 کسان هم ناست وو. ویل کېږي چې دا سمندري بیړۍ له یو توپان سره مخ شوې وه، خو دوستانو دا دویمه واقعه ډیره عجیبه واقعه وه چې دا د 1381 کال خبره ده چې یو سمندري بیړۍ د انګلند څخه امریکا ته روانه وه. کله چې دا د برمودا مثلث د ساحې څخه تیریده، نو په سمندري بیړۍ کې سواره کسانو عجیب څه ولیدل. هغوی یوه بله سمندري بیړۍ ولیده چې بالکل خالي وه. څه کسان له خپلې بیړۍ څخه همدې خالي سمندري بیړۍ ته واوښتل، غوښتل یې چې وګوري په بیړۍ کې دننه څه دي. نو په دې وخت کې په برمودا مثلث کې یو خطرناکه توپان راغی چې دا دواړه سمندري بیړۍ غایبې کړې. کله چې توپان ختم شو، نو په لومړي بیړۍ کې چې کوم کسان وو هغه بیړۍ روغه ووته، مګر دویمه بیړۍ نادرکه شوه. لیکن برمودا مثلث چې له کومې حادثې نه مشهوره شو، هغه حادثه د مارچ په 1913 کال کې پیښه شوه چې د امریکا ډیره لویه سمندري بیړۍ کله چې د برمودا مثلث څخه تیریدله، دا د امریکا تر ټولو لویه بیړۍ وه چې نوم یې سایکلوپس و. په دې کې 306 کسان ناست وو. د دې سمندري بیړۍ څخه آخري پیغام دا و چې موسم صحیح دی، هر څه صحیح روان دي. لیکن بیا دا سمندري بیړۍ په برمودا کې غایبه شوه. دا داسې غایبه شوه چې هیڅ پته یې هم ونه لګېده، نه د دې بیړۍ څخه کوم پیغام راغی او نه هم د دې مالبه پیدا شوه. داسې معلومېده چې دا کوم لوی سمندري حیوان تیره کړي وي. همدارنګه په 1941 کې په برمودا مثلث کې دوه نورې سمندري بیړۍ هم نادرکه شوې. له دې څخه د یو نوم USS پروټیس و چې په دې سمندري بیړۍ کې 58 کسان سواره وو. په دې وخت کې په ټوله نړۍ کې د برمودا مثلث نوم خپور شو، خو مګر د دې ټولو حادثو ذمہوار سمندري توپانونه بلل کېدل. لیکن په 1915 کې یوه بله عجیبه واقعه رامنځته شوه. په 5 د ډسمبر 1915 کې د امریکا 15 الوتکې د برمودا مثلث له پاسه تیریدې. دا الوتکې د تمرین لپاره جګې شوې وې. په دې الوتکو کې 14 کسان ناست وو. دې ته اپلایډ 19 ویل کېدل. دوستانو دا 15 الوتکې د برمودا د مثلث له پاسه ورکې شوې چې هیڅ پته یې هم ونه لګېده. څه خلک په دې اند وو چې دا الوتکې په غلطه کرښه تللي او د تیلو د ختمېدو له وجې په سمندر کې غورځېدلي. په همدې ورځو کې یوه بله الوتکه چې د دې الوتکو د پیدا کولو لپاره تللې وه، دا هم په یاد ځای کې نادرکه شوه. په دې الوتکه کې 14 کسان ناست وو چې هیڅ کوم پیغام ترې نه و اخیستل شوی. د څه مودو پلټنو باوجود هم د دې الوتکو هیڅ پته ونه لګېده. په 1948 کې دوه نورو الوتکو هم د برمودا مثلث څخه د تیریدو نیت وکړ چې هغه دواړه هم نادرکه شوې. په یوه الوتکه کې 33 او په بله کې 39 کسان ناست وو چې له دې نه یو کال وروسته یوه بله الوتکه هم ورکه شوه چې دا ټول واقعیت د برمودا مثلث داخل کې رامنځته شول. د دې واقعیتو سره سره د برمودا مثلث نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مشهور شو. په 1944 کې دې ځای ته د برمودا مثلث یعنی برمودا ټرینګل نوم ورکړل شو او د سمندر یو عجیب او خطرناکه ساحه وبلل شوه.
دوستانو د ویډیو په دې برخه کې خبره کوو چې په برمودا مثلث کې په حقیقت سره څه دي. د ډیرو څېړنو په مطابق چې د دې یوه وجه کېدلی شي هغه د سمندر په دې حصه کې موجود د ځمکې ګیس دی. د ډیرو ساینسدانانو یقین دی چې د دې ګیس د لیک کېدو له وجې څخه په سمندر کې دماکې ترسره کیږي چې دا دماکې سمندري بیړۍ ځان ته کش کوي او د همدې ځمکې ګیس د دماکو څخه په سمندر کې د ببلز یعنې پوکاڼو جوړېدل شروع کیږي او د دې پوکاڼو د فشار له امله سمندري بیړۍ په سمندر کې ډوبېږي. لیکن کله چې هوایي الوتکې د برمودا له پاسه تیریږي نو څنګه نادرکه کیږي؟ د دې ټولو واقعو دلیل تر اوسه ساینسدانانو سره نشته چې دا ولې او څنګه، خو اصل حقیقت په اوس وخت کې دا دی چې په اوس وخت کې زیات ساینسدانان په دې پوره یقین لري چې په برمودا مثلث کې هیڅ کوم خطرناک ځای نشته. دا د سمندر یوه نارمل ساحه ده چیرته چې هغه څه کیږي چې د سمندر په نورو ساحو کې ترسره کیږي. نو تاسو به اوس سوچ کوئ چې د سمندر دا ساحه ولې دومره مشهوره ده. په حقیقت کې د سمندر په دې ساحه کې طوفانونه ډیر زیات راځي او له همدې امله سمندري بیړیو ته خطر پیښیږي. د یوه ریپورټ په مطابق په 2021 کال کې د سمندر په 10 خطرناکو ځایونو کې د برمودا مثلث ذکر نه دی شوی. په 2021 کې د برمودا مثلث څخه 8434 سمندري بیړۍ یا کشتۍ تیرې شوي دي او له دې څخه صرف د 2 سره حادثې رامنځته شوي دي. د سمندر دا ساحه اوس دومره خطرناکه ولې نه ده؟ دوستانو دا خو معلومه ده چې په برمودا مثلث کې د طوفانونو له امله لومړنۍ الوتکې او بیړۍ ډوبې شوي، لیکن د وخت په تیریدو سره سره د سمندري بیړیو کیفیت ښه شوی دی او اوس سمندري بیړۍ د داسې طوفانونو د برداشت کولو قابلیت لري. او که اوس خبره د هوایي الوتکو وکړو نو نن سبا بېشماره الوتکې د برمودا مثلث له پاسه تیریږي. نو که دلته ایلینز یا نور کوم طاقتونه موجود وای نو ولې اوس هوایي الوتکې نه نادرکه کیږي؟